ډېر پخوا وخت کې د غرونو په منځ کې یو وړوکی کلی و. د دې کلي خلک ډېر مهربان او ساده و. هلته یو د مچھلیو هوټل هم و چې مالک یې حاجي نومېده. حاجي ډېر صادق او محنتي سړی و. هغه تل غوښتل چې خپل کاروبار مشهور کړي او د غوره مچھلیو پلورلو له لارې خلک خوشحاله کړي. په دې هوټل کې یو ځوان اسلم هم کار کاوه. اسلم ډېر هوښیار او محنتي و. هغه د خپل مالک حاجي په وړاندې ډېر هڅاند او وفادار ښکارېده تر څو د حاجي اعتماد خپل کړي. خو اسلم ډېر لالچناک هم او د خپل ځان لپاره یې پلانونه لرل. هغه خپل مالک ته ویل: حاجي صاحب که اجازه راکړئ زه ستاسو کاروبار اسمان ته رسوم. هغې سره حاجي خپل دویم هوټل جوړول پیل کړل او د دې هوټل د چلولو لپاره وفادار کس ته اړتیا لرله. اسلم ویل: زه یم بل وفادار کس به نه مومي. زه به ستاسو هوټل په ښه ډول وچلوم. کله چې دویم هوټل فعال شو اسلم ټول کارونه پر خپله غاړه واخیستل او خوشحال و. حاجي هر وخت له هوټل څخه خوشحال و ځکه هر څه سم روان و. خو څو میاشتې وروسته حاجي ته عجیبه خبره وشوه. هغه ولیدل چې اسلم ورته کمې پیسې ورکوي سره له دې چې ډېره مچلۍ اخیستې وه. حاجي حیران شو. فکر یې وکړ شاید اسلم زما څخه څه پټوي. شپه کې حاجي پټ په هوټل کې پاتې شو تر څو ګوري اسلم څه کوي. هغه ولیدل چې یوه نجلۍ راتله او اسلم هغې ته مچلۍ ورکوله چې د خلکو لپاره نه بلکې د ځان لپاره و. حاجي ډېر غصه شو. سمدستي یې اسلم ته ویل: تا ما نه یوازې دوکه کړه بلکې زما اعتماد هم مات کړ. حاجي اسلم له هوټل نه وباسي او ټول کلیوال پوه شول چې اسلم دروغجن و. د کیسې سبق دا دی: د لالچ او دوکې لار انسان ته ناکامي او شرم راوړي خو رښتینې صادقیت او ایمانداري انسان ته عزت او کامیابي راوړي. که تاسو ته دا کیسه خوښه شوې وي حتما لایک وکړئ. الله حافظ.